سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. په دې هیله چې تاسو روغ رمټ اوسئ. په دې ویډیو کې هڅه کوو چې تاسو ته ذخیره در وپېژنو او د ذخیرې معرفي تر تاسو در ورسوو. زموږ سره ملتیا وکړئ. ذخیره یا ګودام څه دی او د څه لپاره ترې ګټه اخیستلی شو؟ ذخیره د اجناسو د ثبت لپاره، د پیر او پلور یا هم د اخیستلو او خرڅولو لپاره او د هغې راپور لپاره ترې ګټه اخیستل کیږي. دومه برخه د اجناسو ثبت برخه ده. د اجناسو د ثبت لپاره باید څه کار ترسره کړو؟ لومړی باید ایگزیکټ سیستم پرانیزو او په دغه سیستم کې خپل ډیټابیس هم خلاص کړو. کله چې تاسو ته په دغه ډول باندې یوه صفحه پرانیستل شوه، د صفحې په ښي اړخ باندې کتلی شئ چې د ډیشبورډ په برخه کې د ذخیرې برخه غیر فعاله ده. د دې لپاره چې دغه برخه فعاله کړو، باید په اکاونټ باندې کیکاږو او پر تنظیماتو باندې کلیک وکړو. کله چې دغه پاڼه پرانیستل شوه، بیا په سیستم باندې کلیک کوو. وروسته بیا د ماوس څخه په ګټې اخیستنې د دغه پاڼې پای ته راځو او په دغه برخه کې ذخیره فعالوو او حوالې برخه غیر فعالوو. کله چې دغه پاڼه مو بیرته بنده کړله، تاسو کولی شئ په ښي اړخ باندې د ډیشبورډ لاندې وګورئ چې د ذخیرې برخه فعاله شوې ده. بیا په ذخیرې باندې کلیک کوو. کله چې ذخیرې برخه پرانیستل شوه، تاسو به وګورئ چې 2 قلمه توکي له مخکې راجستر شوي دي. که غواړئ نوي اجناس او توکي راجستر کړئ، په نوي برخه باندې کیکاږئ. کله چې تاسو ته د نوي توکو دغه برخه پرانیستل شوه، کولی شئ د مثال په ډول باندې کتابچه ولیکئ او په دغه ښي اړخ باندې په دغه ځای کې انتخاب کړئ چې دغه توکي په کیلو باندې اخیستل کیږي، په تن باندې اخیستل کیږي او یا هم په دانه باندې یا په تعداد باندې اخیستل کیږي. چې زموږ او ستاسو کوم توکی چې انتخاب شوی دی، هغه په دانه باندې یا هم په تعداد باندې اخیستل کیږي. په لاندې یا دغه برخه کې د اخیستلو نرخ لیکو او مخامخ کولی شو چې اسعار هم انتخاب کړو. ترڅنګ په دغه بله خانه کې د خرڅ نرخ لیکو او ورسره کولی شو چې اسعار هم انتخاب کړو. په لاندنۍ برخه کې چې تفصیل ورسره لیکل شوی دی، کولی شو د دغه توکي په هکله باندې تفصیل هم ولیکو او وروسته بیا په خوندي کلیک کوو. کله چې موږ ته دا پاڼه پرانیستل شوه، کولی شو وګورو چې زموږ نوی توکی ثبت شوی دی. که غواړو چې پکې تغییرات راولو، په سمولو باندې کلیک کوو او په دغه برخه کې کولی شو هر هغه څه ته چې اړتیا ده تغییرات پکې راولو. که غواړو چې دغه جنس پاک کړو، په پاک علامه باندې، او همداراز که غواړو چې دغه جنس وساتو یا خوندي کړو، په خوندي علامه باندې کلیک کوو. وروسته په بیک برخه باندې کلیک کوو او ګورو چې دلته زموږ لپاره کتابچه یا نوی توکی هم راجستر شو. دریمه مرحله، اخیستل او خرڅول. د اخیستل او خرڅول لپاره باید کوم کارونه ترسره کړو؟ راځو په کتابچې باندې کلیک کوو. کله چې د کتابچې برخه پرانیستل شوه، په دغه برخه کې په اخیستلو باندې کلیک کوو. کله چې تاسو ته دغه پاڼه پرانیستل شوه، په لومړۍ برخه کې تاریخ د سیستم له لوري انتخاب شوی دی. که سم نه دی، نو تاسو پکې تغییرات راوستلی شئ. په دومه برخه کې د هغه کمپنۍ نوم لیکو چې موږ ترې غواړو دغه توکی واخلو. که دغه کمپنۍ له مخکې موږ سره راجستر وي، خو ښه ده او کولی شو چې انتخاب یې کړو. که دغه کمپنۍ زموږ سره مخکینی اکاونټ نه لري، په دغه مثبت علامه باندې کلیک کوو. کله چې موږ په مثبت علامه باندې کلیک وکړ، داسې یو پاڼه به راته پرانیستل شي. په دغه پاڼه کې لومړی د کمپنۍ نوم لیکو، وروسته بیا شمیره لیکو او برېښنالیک هم په دغه برخه کې کولی شو ولیکو او وروسته بیا کولی شو چې د دغه کمپنۍ پته یا ادرس هم ور ډیر کړو. په همدومره کمو معلوماتو باندې هم کولی شو د کمپنۍ لپاره نوی اکاونټ پرانیزو او که چیرته ډیرو معلومات مو هم درلودل، په دغه برخه کې کولی شو اډ کړو. وروسته بیا په جوړولو باندې کلیک کوو. راځو په دغه برخه کې موږ او تاسو کتابچه اخلو. په دغه برخه کې مقدار لیکو، لکه موږ 400 دانې کتابچې غواړو واخلو. په دغه برخه کې بیا بیه لیکو چې هره کتابچه 50 افغانۍ قیمت لري او په دغه برخه کې بیا سیستم په خودکار ډول باندې موږ ته د ټولو کتابچو نرخ راوباسلی ده چې 20,000 افغانۍ کیږي. که غواړو نور توکي هم واخلو، کولی شو په دغه برخه کې ولیکو. وروسته په خوندي باندې کلیک کوو. په دغه برخه کې کولی شو وګورو چې 400 کتابچې موږ په بریالیتوب باندې اخیستې دي. که غواړو چې دغه کتابچې بیرته خرڅ کړو، په خرڅولو باندې کلیک کوو.
په دغه برخه کې بیا هم تاریخ انتخاب شوی دی، خو په دومه برخه کې د پیرودونکي نوم لیکو. که پیرودونکی له دې نه وړاندې زموږ سره اکاونټ ولري خو ښه ده، که اکاونټ نه لري بیا هم په دغه پلس علامه باندې کلیک کوو. کله چې موږ په مثبت باندې کلیک وکړ داسې یو پاڼه به راته پرانیستل شي. په دې کې کولی شو د پیرودونکي نوم ولیکو، شمیره یې اډ کړو، ایمیل ادرس یې او همداراز پته یې او وروسته په جوړولو باندې کلیک کوو. اوس لیدلی شو چې زموږ پیرودونکی په دغه ځای کې اډ شوی دی. په لاندنۍ برخه کې په مقدار برخه کې لیکو چې څومره کتابچې موږ غواړو خرڅې کړو. مثال په ډول باندې زه غواړم 100 کتابچې خرڅې کړم او غواړم دغه کتابچې په 60 افغانۍ باندې خرڅې کړم چې مخامخ ورسره ګټه هم ښکاري او مجموعه پیسې هم ښکاري چې 6000 افغانۍ شوي دي. که غواړو نور توکي هم خرڅ کړو په دغه لاندې برخه کې رسولی شو. وروسته په خوندي باندې کلیک کوو. په پای کې کولی شو په دغه برخه کې وګورو چې موږ 100 کتابچې په بریالیتوب سره خرڅې کړي دي. څلورمه مرحله راپور. په کتابچې یا هغه توکي باندې چې موږ غواړو راپور وګورو کلیک کوو. په دغه برخه کې د ذخیرې په راپور باندې کلیک کوو. په لاندنۍ برخه کې کولی شو وګورو چې څو معاملې ترسره شوي دي. په دغه برخه کې کولی شو وګورو چې موږ د 20,000 افغانیو کتابچې اخیستې دي، د 6,000 افغانیو کتابچې مو خرڅې کړي دي او اوسمهال د 14,000 افغانیو کتابچې زموږ سره پاتې دي. که غواړو د دغه معاملو ګټه هم وګورو د ګټې په مجموعه باندې کلیک کوو او دلته ګورو چې موږ 1000 افغانۍ ګټه کړې ده. که غواړو پوه شو چې څومره توکي زموږ سره پاتې دي د توکو په مقدار باندې کلیک کوو او ګورو چې موږ ټوټل 400 کتابچې اخیستې وي، 100 مو خرڅې کړي دي او 300 کتابچې زموږ سره په ذخیره کې پاتې دي. له پاملرنې مو یو افغانستان مننه. د لا ډیرو معلوماتو لپاره کولی شئ د ایگزیکټ سیستم له ټلګرام ګروپ، د ایگزیکټ سیستم له یوټیوب چینل او همداراز د ایگزیکټ سیستم له ویب سایټ څخه لیدنه وکړئ.